راځي شولاس پکار ودان وو افغانستان د ګل غوندې بخکلې جوړو افغانستان. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس الحاج ملا محمد حنیف حمزه، د اوبو انرژي وزیر ملا عبداللطیف منصور او برېښنا شرکت ګڼو تخنیکي و اداري مسؤلینو له لوري د ارغندې سیدآباد او سیدآباد غزني 220 کیلو ولټ برېښنا لیږد سټیشنونو ترمنځ د مزي یو سرکټ چې له ډېرې مودې راپدې خوا تخریب سوی و له سره د رغولو وروسته افتتاح سو. د دې لوی او مهمې پروژې پرانستې مراسمو کې د افغانستان برېښنا شرکت د لوړ ولتاژ رئیس داسې وویل: د دې پروژې ګټه څه شی ده؟ اولین شی چې ضایعات په پروژه کې و تقریبا دغه اوس چې زه خبرې کوم مخکې یو ساعت ما پوښتنه وکړه 1 تر 8 کیلو ولټه پورې برق لوړ تللی چې دا کېدلی شي چې په شبکه کې تر 10 نه تر 15 میګاواټ په تخنیکي لحاظ موږ اضافه توزیع ولرو. بلخوا د دغه شرکت مالی رئیس په خپلو خبرو کې وویل: لازمه ده چې د خپل صنعت لپاره خپل ځان او په ځان بسیا انرژي ولرو، د برېښنا انرژي ولرو، څرنګه چې د اسلامي امارت له فتح څخه وړاندې د برېښنا انرژي ډېرې وړې او لویې پروژې د خارجي ډونرانو او کومک کوونکو لخوا تمویلېدلې. دا چې کومک کوونکې ادارې اوس مهال وجود نه لري، خوشبختانه له فتح څخه وروسته ډیرای له دې پروژو څخه چې کارونه یې په ټپه ولاړو د لوی الله جل جلاله په مرسته د بیا لپاره د شروع کېدو په حال کې دي، چې یو له هغو پروژو نه چې ډیره پر ارزښت وه د انرژي په سکتور کې او د افغانستان برېښنا شرکت لپاره هغه د ارغندې سب سټیشن د دغې برخې تکمیلېدل و. د یادونې ده چې د دې لوی او مهمې پروژې بیا رغونې لپاره بهرني شرکتونو په میلیونونو ډالرو دا پروژه ترسره کول، خو د افغانستان برېښنا شرکت په یوه پرېکنده اقدام، پیاوړي مدیریت، پر وخت څارنې او ارزونې او د لومړیتوب اصل ته په پام سره وکړای سول چې په نږدې 45 میلیونه افغانیو دا پروژه بشپړه کړي. دا رغنیزه پروژه په 2 پړاوونو کې له ارغندۍ تر سیدآباد سب سټیشن پورې په 50 کاري ورځو کې، له سیدآباد سب سټیشن څخه تر غزني پورې په نږدې 1 میاشت کې بشپړه سوه، چې ټول کارونه د برېښنا شرکت تخنیکي انجنیرانو له لوري د برېښنا شرکت له خپلو تجهیزاتو په ګټې اخیستنې بشپړ سول. افغانستان د ګل غوندې بخکلې جوړو افغانستان د ګل غوندې